یو ولی الله مبارک په مجلس کې ویلې وای جنت ته سړی په 2 قدمو باندې رسیږي. مجلس خلق حیران شو وای اې دی الله دوست په 2 قدمه څنګه جنت ته سړی رسیږي؟ وای یو قدم دی په نفس کېږده، دوم قدم به د جنت ته ورسیږي. خو په نفس قدم ایښودل نسته، ځکه جنت نه لرې کېږو، ځکه د نیکو اعمالو توفیق نه راکول کېږي، ځکه د تهجد توفیق نه راکول کېږي، ځکه مو وظایف او اذکار نه چلانېږي. دا وظایف خو ډېر هوښیار دي، دا لطایف ډېر ښه پوهېږي چې یوه خبره دې بې ځایه وکړه دا هلته ودرېږي جام سي، چې یوه مړۍ دې حرامو وخوړل دا جام سي ودرېږي. وظیفې مې نه کېږي، وظیفې مې نه کېږي، وظیفې دې څنګه وسي؟ تا خپل زندگی ته پام کړی ده؟ حضرت نور المشایخ صاحب رحمت الله تعالی علیه چې ډېر لوی ولی الله او ډېر بزرګ او لوی عالم د عصر په لحاظ باندې تیر شوی ده چې حسین احمد مدني رحمت الله علیه د هند علماو د دیوبند علماو اکابر علماو نه د مبارک په شان کې داسې لیکي وای ما امروز یک پیشوای شریعت و طریقت و مجاهد راه آزادی و استقلال از دست داده. نور مشایخ سے مبارک پشان کی دیکھی